الو نه ما ته دا ووایه که نه چې زه به کله ستاسو کوڅې ته درلم نو ما پسې به لکه د جرمن کوترې ونښتې که نه تا ته دا پته نه وه چې زه به لکه تا ګیروم دا ها ښه نه ګوریله بیزو پته ته ولګېده شماری څه شي دی د دې ورکې به دا زما بېعزتي کوله که نه لکه تا ته زه څه ښکارېدم ته ما په دې کوې پرېږده پکې څه ته وایي خوله بنده کړه توبه وباسه توبه وباسه په ایمان چې راځوړندوی دې مړۍ نه دې بیا تړم څه پړه 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 څه شی لاس ته وسپړم لاس ته وسپړم یا جی نہیں جی بابی بھائی یا نوم د برېښنا ده مطلب مې دا ده چې رڼا ده خو چې ګورم درته نو توره تیارې بس که خوارې شباني ما ته مه کوه باني پرېږده ګونګټې ما راته څه بانې کړي دي نورې څه باني به کله راته وې رڼا او کله راته وې شپی نو رڼا تیاره خو د کشته ځکه راته لګیا یم بس که خوارې تا ته خو هم د چودریانو پڼې پرتې دي چیلمونه چې ورته مخې ته پراته او په پانونو په ګوټکي یې خولې سري وایي د اور نه راغلې د کور مېرمن جوړېږي بیزو به د کور مېرمن خو ته جوړه شوې نو ویلې یم نه څه د څه مېرمن زما ترور ده د دې کور مېرمن دا زه ویلې دلته څه له راغلي یم دا بیا وکړي ما ویلې کوي بې نه څه خبرې دې راواغستې خبره دا ده روندارې شفافه خبره کې خوله به چې کم لږ وایي چې تاګرې مخکې نه مودې شونډې به پسې ودرې ما ته دا خبره ښه صافه وکړه دا زما مور چې د زرغون شاه ته ستا دا لور ویلې په کوټوالي باندې آیا په دې کې ستا څه لاس شته او که نه لاس خو مې پکې خود شته ما لور ده چې زه هر ځای ور کومه نه ور کومه بیا ته وایې څنګه هر ځای کې ورکې او زه به دې ته ګورم او ته بیا ورکې دا دې ما له راکړي ده زما زوی ته به ودېږي د تا زوی ته بیا چیرې ده ودېږي چې زه ژوندی یم وایم تاسو ټول چپ شئ په اسلام کې هم دا راغلي دي چې لور خور لوی شي نو پیله په کور کې تپوس کوي چې د کور خلک یې نه کوي نو بیا به یې د بار سلاګانې او ته چا وکړي تا باندې خو وخت تېر شو دلته رالي اوس ناسته یې دته سترګې روزې وې نو خو دیم په شرمونو وشرموه یوه مټیزه راله او بلې به ورته په کړکو کې نندارې کولې نو هغې په موږ څه کول ته خو ور او تښتېدې رالې ما ته دا خبره وکړه زما زوی له دا لور راکړې او که نه دغلته یې ورکړې دا خو خبره خو پیله ما هغی سره کړي دا ایله بې ور کوو چا له به ورکړې چا له بې ور کوو دا خدای دا د خري په شان شونډې خورې دی که ته به یې څنګه هلته ورکړې اوس په ما باندې لاس چتې سر خور یم چې په ما باندې به ویلو ګزار نه کوې خپلې ښځې باندې ګزار نه کوه جنګونه مه کوئ اوس به راسره ګورم ګزار نه کوي یم کاکا چې ګزار خو بې مه کوه که نه ګزار په دې وجه کومه چې دا خبره کړې ده چې زرغون شاه غلي ونې زوی دې ورکوي هغه چیچړ هغه وچه یم په چیچړ ته کار څه دی تا د زوی نه ښه ده سرکاري نوکر خو ده که نه ظالمې ایشمار دې عیشقي یم سرکاري نوکر ده که سبا اخوا دې خوا شو نو پنسل خو بې ورته پاتې شي که نه سرکاري نوکر نه دی زمیندار دی چا دی چې سرکاري نوکر دی لس جیره به ځمکه واپسې لیکي ته به پسې لس جیره به ځمکه لیکي پکې پیدا نه شو صرف پیسې دي پکې څه کوې یو پیروزه غمی مې پکې کتو ما که چې د ژوند د مسله بدل شو داسې کار دی لویه پیروزه غمې خو دې کې ني خو دا سیروزه ولګوه چې ژوند دې ښه شي پیروزې خو مې یو نه دوه درې لګولې وي نه واده نه بعد سیروزه ډېر خوند کوي صبرول که نه تاسو خو زه د واده په خونه روپۍ نه کړم ولې نو پاپا جانې تاسو ته ما ویل چې ما دا واده مه کوئ خو نه تاسو یو ضد راټینګ کړي او شیو ډرتو او د ما واده و تاسو پرېښودم راله مو کو که نه کو ټټر م یخ کو خوشحاله شوې خو زه م خفه کړم لکه الان کې ګوره واده د انسان خوشحالي تا به دا د پته وي خو زه واحد فکر یم نادان چې دا به واده خفه دی
خاوریا تاسو ستانه مخکې زم ډېر خوشحاله وم یوازې په دیوال ګرځېدم که نه ما یې دا دیوال ما ټینګ کړی دی خو چې دا واړه سړي وکړي که نه نو لکه بیا کور ته چې راځي ته به یې کوکړه کچرګه پانډو کښېني نه بابا جاني ستا مثال بدل او زما دا بدل دی وی ولې اکچولی دا چې خبره ده چې ما به یار دوست پرېښودل چکر مې پرېښودې غم خادي رانه پاتې ده لکه زه چاته هم نشم ځي زه چې ښځې دې واده داسې پابند کړم داسې پابند کړم چې ما نه دین او دنیا دواړه پاتې شو دا خو بچي ستا هیله دوه درې میاشتې وشوې او که نه نو په دې خو زه دا سر ځانه په دې وجه ټکوم چې دوه درې میاشتې وشوې زه په غضب کې اخته یم داسې دا نور عمر مخکې تېرېږي څه به د خیر سره دا خو ډېر زویه دا خو امتحان دی نه لکه تاسو مشران تاسو په دې امتحان کې زویه کو پیل شوې که نه نو وایي دا راته ویم چې بیا ته د ښځې قابل نه وي نو په موږ باندې به سوپرډنټان ډېر بد عمله راغلي دي تا ته پته شته دا د سوپرډنټ ګناه ني ټوله ګناه د ځاني کار به دې ورته کړی ما ورته کړی دی چې پاکټ استعمالوم مې ماته نه پرې نیغه ته ولاړې مور ته د روغ ولګي ځمکه کم ده دوه بیره هغه د هسپتال نه راوتښتېد هسپتال کې داخل کړو د منشیات هسپتال کې خو دې تر طرف کې یو د چیلمانو تماکو یه ظالم ته چې کوم دا لور ولې غر کې غر کومای نه ور کومای ودومای یو په متا د لور نه تاسو خړې ستا پاغه ځکه لشته کو نه لور نه تاسو ویل کومه زه ما نه دا په اسلام کې راغلي دي اسلام منی کو نه کلمه دی ویلې دا په وخت کې د بانک الله ویلې دا خو تا غونته نیمه ته خو زړه شوې خو څوک ته کای نه بس کا بغیر بون کټه دا هم څوک کی دنیا خلشته وي هغه باسي لیوانی می چې دینه پسې کایو څوک په ونګي دا شیله کان شجید څه به شي باقي د څه کمی ده شونډه د نه راخ کو ټول کریم ته لاړل بریتونه دی راخ او دا خبرې پریدا یا متابت جوړې ډولې دا سکاري لړا ټکر کې ښکارا زما شکر دی خدشته دی او په اسلام کې چې کوم سالور پر دی صفت لري کما وکړه ته مخه وکیږه او نو شرمېږه ها دې کار دی کنه لوري ته پاسه ورشه مونږ به خپل خبره په خپل وکړو پاسه ته به ویلې خبره کې د ما لور شته او بل دا خبره چې سړی مې یا ژوندی ده زه به سړي سره پیل خبره کوم نو بیا به تا سره مونږ خبره کوو زه به دې سره خبره وکړم ته ما پرېږده عزت هم لاړه شي وې متم لاړه چې د غم خاده کور د خلک زی راضي په دې شون د لکریم کې د برید تخکاری نه دا خو شیخ کاری کټول مې ژړاګانو په خپل کې پیسې راغونډې کړې سړی ته یم چې ډیره ګورې د دې پلان کوش ټیکټ والی چې وایسته یو به شوم دا کار ما سره بیا څوک کوي بل خو هغه اوس نه کوي نو بیا به تاسو سره څوک یو دا پاسه داسې سره او تا نه به زه دا تپوس کومه چې خاوند مې راشي د باندې را باندې کوو شرمېدلی ذاتې په شرم باندې خو نه پوهېږی یو تا ته خو دا قصه ډېره روانه شوه لکه دغه زرغون شاه دی د هغه د زوی چې کوم دی لوپر دی سبا و مشین راوړي وبدیلي هغه دا خبره هم کړه وایي چې زما نشي نو یې تورې خوري به شي نه یم ډوبه شم یم زما مور نه منې که یم دکانې ته ما ورغورځئ یم خو ته وایي لکه پوډري دي دوه پر هسپتال هم راتښتېدلي دي منشیات هسپتال کې داخل کړی دا اوس څه وکړم زه داسې کار کوم چې دا خبره چې کوم دی منځ ته راغورځوم کله خبرې ته بیا سوې راغلی لکه د کوڅډوي سپی ما پسې نښته یو بیا څه چالو شو چالو شو خدای به شو پتا به شي زما جون ستا په لاس کې دی هم که ته غواړې که نه ورته مې هم غورځولی شي او که غواړې بچکولی مې هم شي وایي یم زه خو یم چې اور ته دې سره د موره ورولم نو ښه نه ده خوښه دې نه ده خو ظالمه دا هټلر دی ویم چل څه شوي دي او د کوڅه کې دا چغې سورې رسوي زرغون شاه راغلی وه وی شبنمې چې کوم دی زما دلاور دوی ته پورکوټوالي ویلې ده چې ما لمرا نه کړه نو د چا به هم نه شي چې د مور نه به تپوس وکړو دروازې ته راله او ما ویلي دي وای سړیا دا خو پښتانه راته ښکاري نر د پښتون بچی دی وردی کې که نه وایي دلته دا چاته کښېنې زړی یې په کوره دا څنګه دغه هلک وکړ ته هغه ته کچرې دي هغه شپې من چې لیندره کوي دونه خو خوار دی زه دا قسمت او نصیبې خبرې دي دا د ستا د مور فیصلې دي اوس یې ولې ورکوي
نه لږ ډېر کمزوري دي هغه زما نه دي خوښه هغه چې کوم چیچړ دي ام تاسو دومره کمزور دي د شرمنه چپړې نشي چولې پیدان پسې راکاږي مرده چې نه چپړې غستی دا ټول داسې وي مې دې تر دې وګوره کنه دا دقه وګوره دا زما په نصیبو رالم وسره دا نصیب چې الله تعالی لیکلی د سره او دا چاته کې نه دلته زړې په دې کوره دا دونه نړۍ وکنه تاسو دی وایم کته چې تا کوډه سپیری دی کنه انا تخلاندې چې فروتي اجه څوک ټوکړه وړي دونه اوچا دا چې جیب کې روتي زما د کوټه چراله چا دی وګوره کنه هغه ما ډایټینګ کولو ماشاءالله ما بس صرف سبزی او سلاد به مې خوړل او تا کرا تا خورانه خره جوړه کړې ده بار نوزم هغه ګرځېدل نشم کولی بس په دې قیدخانه کې ناست یم زه به څه کمزوري شم ته به څه کمزوري شي څه چې کم دی موږ پاخو څه چې کم دی راغونډو تې ساټي ویم ته شکر وباسه چې زه دا پسې رالم او دا ډاګه څوکۍ نه ویم تا دې ته کتلي دي په دې څوکۍ څه دا ستا په بل کور کې پیرزو ده وی ما دې زورونه مه کوه په چال چلن دې پوهېږم بالکل مې پیرزو ده ولې پاسه دا مې ته وایي سړیه ګورې ښه زه ستا په کاجي کې حوصله وکړه یوه سپی نه ده کور کې ویم دا مې ته ووایي ښه زه دې ګورې کومه نه صحیح ده که نه چې مور دې چاته ورکوي په خپل وایي لاس دې مات شه لاس دې مات شه یا پاسه کواري پاسه ویم زه خو کوم نه زویله لږ تا په داړو باندې کنځل به کوم دا پاغه ویم کاګانی زه کم تو دا شعور به دې کور کې وکړم که نه چې په دې هفته کې دې انشاءالله کویدن کوم وته ویم الله دې خوشحاله کړه ویم انسان مې امید دی نور خو به د چا نه مې امید نشته ویم مور مې په اور کې ورغورځوي ورکوي مې هغې ته ښه خوښه شي بس زر دې راواده کړم ویم زه ښیم چې اوس درشم تاسو کره دا بې شرمه یې پته ده ویم تاسو یو کپ چې پخوم زه مې خو په دا بس مې په خبرو که یا دې پرېښولی پاکټو ماکټو خبرې نه ښه دا نه سړی جوړ که سړی ما چې ګوره واده کو که نه زما پلار ما ته دا نو ویلې چې واده نه بعد به بیا دومره سختي وي دا خو چې سړی واده وکړي نو بیا ورته پته ولګي ښه نه واده کړي ولې نه خبرې دا دقه وجه یي تا به ځان داسې شینې کو چې پلار واده وکړه هغه ټیم به دې کله رکې بیره بغوله د پیالو نه دې خلاص کړم وی اوس پته ټینګه کا نه بابا جانې دغه څه خبرې نشته زه خفه به دیم چې یو مې په دوی میاشتو کې هېڅ خوشحالي ونه لیده که نه لکه تاسو سپېره بچې درې میاشتو کې خلک خوشحالي نیڅه دغه نه یادوم یاره لکه چونکې ما دا ښځه چکله مکله بوتلې وې یا دو سر ګرځېدلې وې تا به ما هر قسمه پابندي ولګوله اوس د دې بارمل د تلو دا خبره ته کوم که نه چې در کې لږ څه هیلپ وکړې ما پاتې کړې څوک لکه څنګه پاتې دي خو څه مطلب دا ویزه کینسل کړې نو څه به کې دلته به څه کې زه به چې نوید دې سره لو مو لازم کړم هیڅ بیا ته دې خپل ټټه ګورې نه جاپوري ته مخې ټک ټور راوخته دې دیګونو ته اور ورته کوي ګوره څومره سخت کارونه یې د هغې نه ګوره ما مان غوښتلی ته خو زما زوی ته نه شې کولی ګوره ستا وینه ملا سپینه ده کچه ده نه پوهېږې ګوره پاپا جانې چې کور کې تا به شته ښځه ګوره په ما ګزارم کوي ښه دا څه دا تا ممانه ده دا تا دغه هغوی مې شروع کړي که چونکې تا چې د ما باندې مور باندې لږ چپلې څه دا ګول ګزار مې کړی ما ته به نن ښځه نه نیغې ده خو تا ما ته تربیت داسې راکړه چې تا ما ته هېڅ قسمه نصیحت ونه کړو زه د دې د وړ د وجې دا دوبۍ ته روان یم وی دغه ځای کې زه هم پیل شوی یم که نه نو خامخا ګوره ښه ده چې په سړي ګزار ونه کړي نو هغه بیا سړي ني نه نو ته ما ځان سره مه سموه که نه داسې بچي خو یو داسې خو نشي کېدی ما کو د خدای تعالی غیرت دي خو د استعمال چلې نه راځي تا هم زوقم خوړلي ډېر پرېښي بیا نو څه خوایې خو وایي ډن ته ټوپ کېده ته که مې خبرې کړې پاپا جانیا ما ته تلي زویه نور مې بس سر مخ وکړو ما ته تلي ته ما په نک چې قدم روانې کو نور دې لټوم ناستې نه چې هغه بلو خېږي نه پاپا جانې اوس لکه څه به کېږي دا راته وایي نور قصې بس الله دې خیر کړي نو دا رور راته مخ راوانړئ سبا وایي به زه مخ درلی چې لوروس هغه که ناسته ده نو دا زما دپاره شرم خبره نه ده د پلار کور یې ناسته وي تا به ګټه کار دی ولې وي تا وګټه کار دی دا نو چې به نه لکه نو پلار کوم نه چې ته به تا پاپا نیم لګې
چې سړی وي ښځه ورسره کور ټیم تېروي کو سړی وي او کو ناره وي او کو غوړه وي نو سړی وي راشه ته خو به هغې ته ښځو وې تا ته پته لګي د مور د هغې مثال خو چې هغه مې خاونې او زه ښځه یم ته خو ته لږه غوڅه وکړه په مخ په دې بله څپېړه جوړئ یاره دې ښځو تا ته پته نه دی دی چې دې جیب کې دی نه دي په دې جیب کې دی د زرو د پینډو د لوټونه نه پراته که نه دا ښځه هم دنه سباځي ډور داسې دی ښځو ما د مور څو ځله راوستې ده ستا کار څه دی هلکان یې دښمنۍ کوي دې کې ته دښمنۍ څه دي دا خو چې دلته دوی کډه وه نو ته به م ورته ډونې شونې کېدې مور دې خدای وبخښي هغه مړه شوه ځکه ورته تا شا کړه ګینې ته ما ته معلوم سړی تا په خپله خوله ورته ویلي چې دا جینۍ ما درکړې کېږه مه اوس هغه وخت نه دی هغه وخت اوس نه دی زما زامن چې کوم دي زلمي دي اوس اختیار د هغوی په لاس کې وي د هغوی په لاس کې ده ولې ته مړې ته خو هم ژوندی چې اوس هغې ته هر څه پرېږدي او ته پښتون نه چې ته د خپلې ژبې نه اورې خفه کېږه مه مور او پلار چې بوډاګان شي زامن یې بیا نه اوري هغه چې ستا په شان ته همت وبیلي همت یعنې نه. بوډاتوب څه پیغور نه دی خو چې دم درکړي خفه کېږه مه نن سبا وخت کې پیغور دی پیغور دی نن سبا وخت کې هغه ستا خو په دې ته خبره کوم نه ما راځي ته خو د یو بچی رانیغ شي چې زه را چنچورۍ کوم او که نه چنچورۍ کوم پښتانه ورته خپلې خبرې نه اورئ هغه ټیم خو تا ویلې بس ښه دې وکړه او ښه دې وکړه خو ګاونډ هم دی او چې په رشته کې بدل شي نو لا به خوند وکړي تا ته ښه پته ده چې جعفري د خوی نه تریخ دی دا خبرې هغه نه مني جعفری د خوی نه تریخ نه دی جعفری خو د غوړ دیګ مین سړی دی خو اوس یې غوړ دیګونه ولیدل هر څه به تېري د 100 روپۍ وله اوس جیب کې ږدمه د خپلې خبرې نه اورو خفه کېږه مه زما قصب پر بخنیاګانې نه کوي اوري خپل قصب کوي کو دیګ بخي او کو مړ لځي قصب خبره بیله ده خو د پښتو یوه ژبه او چې ژبه دې ووته پښتو نه پاتې کېږي هلکان دي ته د هغوی په طرف کېږه مه زما په طرف شه دا خبره را ټینګه که اوسه ته زما خبره وره یو خبره ته کومه ګوره جعفري او شاپوري به کېږي ټیک شو خو چې زموږ خبره منله خو ټیک ده خو نیمه یې له خپلې لور ده کو ملنګیا ورکوي کو پکیلیا ورکوي زموږ پیسه شرمېږي دې پکې ته دې خلکو څه به څه کوو چا سره دا اوس چې راغلل نو دوی د خدای تباو برباد کړي جومات کې اسا ولاړې خو ما سره جومات کې خبره وکړه نو زه به کور کې خبره وکړم نو کوم دی چې دې په جګړه باندې راغی دا خو هلکان دي د آخرت چې سر یې پې نعمت کړي تاڼه تاسې به بیا څوک کوي دا خبره خو زم کومه نو زه خبره سړوم او تی ګرمې زه تا ته وایم مدرس دباو پرېږده دا زامن دې په قلاره کېنوه او ورته ووایه چې بس موږ هغه ټیم کې خوږه رورولي وه ګاونډ مو خوږه ناسته پاسته هم وه نو ځکه هم دا جینۍ ورکړه اوس ویل موږ مختورن کوئ مه دې معاشرې ته داسې کار وکړه د سپیولي اواز ورکړه څه د پیسو پیغور دی که نه راځه کو که نه ما ته پته وه عسکرو مړ داسې بهانه ده وې دا ونه ما د یې پیغور راکړو اوس پته ویني دم د تا زوی په غیرت کې تا ته تلیم چې دوبیره زه تا له دونه درخمې ولیږم دونه درخمې چې هغه چینار زوی دې پکې پټېږي او دا به ته وینې او ګرځه په بالغانو کې په دې اجراګانو وینو ها دا کار زمانو هغه به یې د ټرکارو هغه به ورپسې ټخه هغه ما څو زره د غوږن ویلې دي نو به د یو شان د اجراګانو پسې ګرځېدو دا بله ورپسې هسې رالسه او دا ځکه د ښځې شکل ګوروګانو سره شاملېږي د هغه ورته ګورې بار بار ویې ګورو د پېشکي ما وای نه څه مسله خو به داسې وي ما ته مسله وي د څه کور لږ لرې او غنیم طلاقیانو والي دي ها ګوره پاپا جانې تا ته زه بار وایم تا به باغ ته لاړې که نه تا بیا ترویل چې وخوړې پاپا جانې داسې حساب کتاب دی که نه لکه زوی له دا نه دي پکار چې پلار ته نصیحت وکړي خو زه تا ته یو داسې قمقله خبره کوم یو کور کې دا کچه ذکر مه کوه ګوره که نه ته ګوره کله باتروم باندې وننوځې کله په ټیس پوسکی باندې که نه دا ګوره د معاشرې باندې ډېر غلط اثر غورځوي تا نه د ماشومان دا زده کړه کړي ګوره زه خو یم زه خو پوه یم په خدای ته پوه یم ما زه په تا دا خبره کوم خو نن دې ځکه راواچو ګوره که نه زه خو تا مچلي جویم
تا ما ته پرونی کې چې کم ټټار کړی دی زویا کنه ادا ماشوم غیرت دی حق غیرت مې لیدلی دی نو خو ساته پته دې ملګي کنه حق غیرت ما ستا لیدیو ما پریغل پاپا جان ته پکې تر اوس ساته پورا روانې لکه اوځې ته نو زه ګوره بوډا شوم او پوه شوې چې کله سړی بوډا شي کنه او کنه کارخانې باندې څونه لوډ ورچې دا زړیږي او نو زوګي بیا توریږي لوګو خبره نه دی زویا نه دا پاپا جان دا دې ته چې کم خوراک راځي کنه اکثر ګډوډ وي دا مې شوملې او غونډه بله ورځ موټه مې دې را باندې وخوړه تا له خدای دا دونه سترګې درکړي دي ته ملاوټ مه کوه کنه هسې ګډوډ مه وروله خپل بدن نه په خپل نقصان وکړې او خو دې وکړه که په تا څه چلو زمونږ به څه کېږي ته خو زمونږ د سر سورې یو بیخ بنیاد د دې اوبو ده د اوبو م رالی یخه کړه دا خو ستا یو پرده راولي سیده کور ته ده یو پرده وي دا څه په څه کې یو ځي Hello.